अस्सलाम वालेकुम زما خوږو ملګرو. نن زه ستاسو سره یو ډېر ضروري خبره کوم چې هغه د مو ایمان تقاضا ده. که چیرې دغه شی باندې نن مو اکشن وانخیستو نو قیامت پر ورځ به الله پاک دې زموږ نه تاسو نه د دې پته کوي. د تاسو په مخ کې زه ګوګل پیج کولوم چې کوم باندې مو مختلف سایټونه سرچ کوو. که دا تاسو وګورئ چې د پیج کې کله هم مو ویر کو چې د اسلام د اوس چې کوم خلیفه ده هغه څوک ده، دا وګورئ پریزنټ خلیفه اف اسلام. نه د ګوګل چې کوم ته جواب رسی نه دا وګوره مرزا مسرور احمد قادیانی، دا یو قادیانی ده چې هغه د بالکل د اسلام د دایرې نه خارج ده. مو به دا وایو چې قادیانیان چې کوم دي هغه په اسلام کې شتم نه، او ګوګل چې کوم ده هغه دا ښیي چې مرزا مسرور احمد چې کوم ده دا د مسلمانانو خلیفه ده. نو دغه شی باره کې به مو ګوګل ته احتجاج کوو چې دا کوم ریزلټ چې تاسو ښیي دا بالکل غلط ده. دې طریقه دا ده چې کله چې دا ریزلټ تاسو ته راشي ګوګل کولو کوئ نو دلته دا وګورئ دا فیډبیک لیکلي. دغه فیډبیک چې کله تاسو کلیک کوئ نو دغه 4-5 آپشن به تاسو ته راشي. په دې کې اخري آپشن چې کوم ده this is misleading or inaccurate، چې د کومه خبره چې ته کوې دا غلطه ده نو دا به کلیک کوئ او هغه نه پس چې کوم ده دا سینډ کوئ. چې سینډ شي نو ډن او تھینکس فار یور فیډبیک به راشي. دغه سره د تا چې کومه ذمه داري ده هغه به په راشي او په ورځ د قیامت چې کوم ده الله پاک ته چې کوم ده مو په خپل جواب دی کیدای شو چې مونږ خپل کوشش کړو. نو دغه چې څومره زیات نه زیات فیډبیک دوته ملو شي نو ګوګل چې کوم ده هغه به دغه شی چې کوم ده دلته نه ختم کی. نو مرګرو دا د مو یو دینی فریضه ده، یو زمونږ اسلامي فریضه ده. زیات نه زیات دا خبره شیر کی او کوم مرګره چې دا اوري نو ګوګل کې دغه سټپ فالو کوي چې دا ګوګل چې کوم دا دغه شی د خپل سرچ نه لري کی. ډیره مهرباني، الله دې مونږ او تاسو ایمان نصیب کی. آمین.